رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إن شاء الله آخر كبا درسخان أستاذ والدا وفات شوي دا غطب دعاكو الله دي مغفور ومرحوم وغرزي أول بلد ترجمه مسلمانان ورنو پرون بحث دی مور پلار په حقوقو کې وو دی مور پلار حقوق او حق دا واجب ده مخالفت دی مور پلار ګناه کبیره ده چانه مور پلار ناراض وي الله ناراضي کی ترڅو چې مخلوق نه راضي سوی خالق ناراضي کی عبادات مسقط قضا دي یعنی عبادت قبلی کی په دې معنا سره چې ذمہ فارغي کې او ثواب کې نشته ده چې مور پلار چانه خپوي مور پلار تم پرون خبره دا کړې و چې قولاً به تکریم او تعظیم لري مور پلار ته به کنځل نه کی او کلمه پرون خو دغه و چې نه به کیږي چې دې ته تکلیف رسېږي مور پلار ته ما ویلې چې مور پلار ته کنځل هم صحابه د رسول الله نه پوښتنه وکړه یا رسول الله مور پلار ته څو کنځل کوي وینا کيو سړی دی بل چا مور پلار ته کنځل وکړل او هغه ولګي د انتقامي حرکت شروع کوستا مور پلار ته کنځل وکړل دا خپل مور پلار ته کنځل تاو نو دی بل مور پلار ته به هم کنځل نه کیږي وجه دا ده چې هغه وکړي کنځل بیا تا مور پلار ته نو دا مور پلار ته کنځل تا وکړو بل مور پلار ته هم کنځل نه کیږي حتی کې چې خپل اتا مور پلار ته خلک کنځل وکړي دا بنه کیږي لنډه خبره دا ده چې سړی کله مور پلار ته کنځل کوي لعنت ورته وای الله رب العالمین په دې باندې لعنت کوي دا د مور پلار په خدمت کې پیغور نه څلور د کسان موږ لرو چې څوک خدمت کوي څوک عرف عادت کې پیغور نه ورکوي یو د مور پلار په خدمت کې خلک چاته پیغور نه ورکوي چې ته کمزور یې سړی د مور پلار خدمت کې دا کمزوري د دې باندې پیغور نشته یو چې شاګرد محصل د خپل استاد خدمت کوي په دې کې پیغور نشته ده زما په دې هغه خو ان شاء الله پوهیږي یو عادل استاد یو سلطان عادل بادشاہ عادل خدمت کوي چې څوک خدمت کوي نو دې ته څوک پیغور نشي ورکولای ته کمزور یې سړی او د استاد یو بادشاہ عادل خدمت ولیکي دې کې پیغور نشته ده څلورم کس د میلمه په خدمت کې پیغور نه وي که بادشاہ ته میلمه ورغی که دا بادشاہ د چا خدمت کوي کنه نو دې کې هم پیغور نشته ده عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ګوره دا په امت کې څلورم شخص ته چې عمر تیر شوی دا امیر المؤمنین تیر شوی دا دې ته میلمه ورغی ډیوه سره ډیوه کې تیل خلاص په خپل باندې لاړ ډیوې ته تیل اچول میلمه ورته وی دا تیل به زه ورته واچوم ته خو بادشاہ ته خو لوی سړی ولې دا تیل ورته اچوې وی نه دې کې څه د میلمه په خدمت کې چاته پیغور نه وي زه چې راتللم تیلو ته هم عمر ابن عبدالعزیز وم چې واپس راتلله هم بیا هم عمر ابن عبدالعزیز وم نو د خدمت د مور پلار کې ما خبره دي کې دا د مور پلار په خدمت کې هم پیغور ابو اسحاق دا یو لوی عالم تیر شوی دا داسې درس کوي یو شاګرد د ترتراغه و استاد محترم بیگام خوب لیده چې ستا ګیره په لالو په جواهر باندې ډېر مزین یو ښایسته وي وې دا خوب دی بالکل صادق ده بیګا چې زه کور ته لاړم مور مې ویده وه لاړم ولګېدم د مور پلار مې پښې ښکل کړلې او زما ګیره خاورو سره ولګېدله نو دا خوب ستا صادق ده بهر حال د مور پلار په خدمت کې پیغور نشته
مور پلار که مسلمانان وي هم او که کافران وي هم بعض احکام بس بیان کم فضائل بنا بیان ای مور پلار خدمت کی پیغور نشتا که مسلمانان وي خو وهو که کافران وي هم تصل رحمی ور سره کولای شي دغه مسله ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ته پیښه شوه مور مشرکه وا د مکې نه راغله مدینې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لور ورغله وې صله رحمی ور سره وکم رسول الله ورته او صله رحمی مشرک مور سره وکم د مشرک مور یا د مشرک پلار سره هم صله رحمی کولای شي خو خبره په مشروعاتو کې منلای شي په نارواو کې نشي منلای یعنی کتا ته دعوت دی کفر او د شرک درکې بیا خبره ممنه وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما ذكنا حافظان صاحبان ستا وته بیا خبره منه قرآن وان جاهداك على ان تشرك به نو کتا سو باندې دا محنت کوي کنه چې تاسو شرک وکړي الله سره بیا خبره ممنه سعد بن ابي وقاص ته هم دا مسله پیښه مانا دا خبره بیا وګړي سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ چې کله ایمان پر رسول الله راو نو مور ورته ویلي ما د خدای قسم لا استذل بذل سوري تبنکن ولا اكل باكل خوراک بنکم چکل بنکم حتى تكفر بمحمد صلی الله علیه وسلم چې پر رسول الله کفر ونکي رسول الله تبارک مور به د سره ته وی چې کفر ونکي لغو پر خوراک چکاک نکو قرآن دا آیات نازل سو الله وی وکړه د مور پلار محنت په دی باندې کوي چې تاسو مشرک کی تاسو خبره مو منئ قرآن فیصله راغله په شرک مو خبره نس منلای نو مور ته راغی مور ته وی مورې کستا سل ساګانی یکی بعد دیګری وزي ما د خدای قسم بیا په رسول الله کو فرموم خپل خوراکم شروع کړ چې کاکم شروع کړ نو اطاعت به د مور پلار او خدمت کیږي که مشرکین وي خو خبره به په مشروعاتو کې منل کیږي په منکراتو کې لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق پرون موږ دا مسله واضحه کړې و د مور پلار یو بل مسله چې مور پلار سره موږ تاسو کېږو کله کله د مور پلار خزاول بدل خبرو کوم چې د پلار حق ډیر دا او د مور په دې باندې اتفاق دی امت ته چې مور ډیره حقدار ده په پلار باندې خلاص شوه اوس په دغه کې اختلاف ده چې څو درجه مور حقدار ده په پلار باندې باسي وې درې کړه ال رسول الله ته صحابي راځي ورته وایي و زه چا سره تعلق وساتم چا سره صله رحمي وکم یو حدیث کې درې کړه ترغلي غنبات څلورم ورته ثم اباک بیا پلار سره کوي خو روایت دام نقل کوي چې نه حیثیت حق د مور زیات ته په پلار خو کستاسو ده خو حق د مور زیات ده په پلار باندې ان العطايا علامت للبلايا څومره مشقت یو غمر الله سړي ته نتیجه ورکړي څومره خدمت کوي او غمر نتیجه الله ورکړي نو ډېر تکالیف د ولد او د بچی په تربیت کې مور برداشت کړی ده نو د دې حق زیات ده په پلار باندې دا مسله مې دې لپاره وکړه چې اجمالی تور سره یو بل مسله کې چیرل کله د سوي چې د ازوی په امتحان او په ابتلا کې راسي د مور او پلار خپل منځ کې اختلاف وي کدا پلار زوی لګيږي مور سره کوي پلار خپه کیږي او کپلار سره کوي ادي خپه کیږي یا یو د حکم ته په معاشره کې راځي چې مثلا دواړه وګي دي ډوړی چاته ور دواړه وګي دي ډوړی چاته ور دواړه سیلا بوړي اول لاس ولد چاته ور واچي چراوی نشي ها دواړه په یو ځای باندې کیږي نه نو واوري د مسله کله هم د یو مسله واقع سو د بچي او د والدینو منځ کې یا غو اختلاف یا اختلاف نه په حقوقو کې یو ځای حق نو ادا کولای څو کې دا سړی نو اوري کوم شی چې من باب التکریم و تعظیم وي پلار اولیت لري واوري قاعده دا ده کوم شی چې تعظیم او د تکریم قبیله نه لګيږي دغه اولیت چاته ده پلار ده کوم شی چې د خدمت نوي د شفقت نوي
اولیت مور ته ده. نو زه اوس مثال درته پیش کوم. کله چې مور راننوتله خیر ده که ورته تقریبا جګ نه سولې مه جګېږه ورته، خو که پلار راغی تکریم او تعظیم ده دا ورته جګ سي. خیر ده که د مور نه د خبره مخکې وکړله څه مشکل نه راځي، خو که د پلار نه د خبره وکړله ته بیا ادب وایي. پلار نه مخکې خبره نه کوي په مجلس کې. که مور نه لږ مخکې کېناستلې مور د شاته کېنوله خیر ده، خو داسې مه کوه چې د ادابو د مجلس کې پلار شاته کوي او ته مخته کېږي. دا مه کوه، دا د تقریم تعظیم خلاف ده. خو که دواړه سیلاب اخیستي وو دواړه رانیولی نه سي، مور ته اول لاس واچوه ځکه دا خدمت حقدار دی. یا دواړه وکړي چې ډوډۍ کمه ده، مور ته یې ورکړه پلار ته یې مه ورکوه، زه خیر څه مشکل نه راځي، ځکه دا د خدمت قبیلې نه ده. مور حقداره ده په خدمت کې د پلار نه. ډوډۍ اول دې ته ورکړه، پلار ته یې مه ورکوه. نو دا به دې قبیلې نه شي. سړي دوه ښځې وې، دواړه باندې سیلاب راغلی و، پسې اخیستې وې. نو دی هغه ګرانې چې منډې وهلې، ګرانه یې راونیوله، ناګرانې ورته ویلې الله دې غر که خو ما هم در ونیسه. وایي تا لامبو زده ده. نو که پلار ته ډوډۍ وږې که نه، مور ته یې ورکړه، پلار ته وایي چې ستاسې لامبو زده ده، که مړ شم خیر ده، څه باک نشته ده، هسې هم تقاعد شوی. مسله واضح شوې، دا خیر څه مشکل نه راځي د مسلې کې. دویمه مسله د دې کې د تقریم تعظیم په قاعده شوله او په خدمت کې مور او شفقت کې مور اولت لري. په دې مسله واضح شوه. په عرف عادت کې یو بله مسله زموږ تاسو په کورونو کې ده چې هلته حدیث کې داسې راځي، زه به یې درته د حدیث شان ورود هم پیش کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی، یا رسول الله دا پلار مې نه ګوري، بغیر د ما د اجازت نه مال او دولت مې ټول خوري. رسول الله ویل روي غواړي پلار، هلکه ولې د دې بچي دا بغیر د اجازت نه دا مال او دولت خوري؟ هغه ډېر اشعار وویلې او هغه نه بعد رسول الله هم وژړل. او تفسیر روح البیان خو داسې وایي، وایي رسول الله دومره زیات وژړل چې ګریبان یې په اوښکو باندې لوند شو، او حتی کې د حجر و مدر دا کاڼو ورسره وژړل. او د اشعارو کې د پلار وایي دا رسول الله ته وویل. او هغه نه بعد بیا رسول الله ته وایي رسول الله چې کله دی ضعیف و بچی مې و چې دی به بیمار یا به ډوډۍ په کومه شپه نه وه خوړلې، نو سبا پورې به زه پریشانه وم او پریشانه به وم چې یاره دا بچي مې ډوډۍ نه ده خوړلې که بیمار ده. نن زه د ده غونته یم، د ده غونته ضعیف یم او د ده مال او دولت او هر څه شته. نن زه ولګېدم د ده مال او دولت خورم، بیا دی په ما عریضې کوي، تاسو پښتو لهجه کې عریضې را باندې کوي. نو رسول الله دا الفاظ ورته ویل، انت ومالک لابیک. موږ تاسو عرف عادت کې دا مسله ډېره مطرح ده. رسول الله ورته ویل ته او ستا مال دا د پلار ده. ما په خبره پوه شو؟ دغه مسله به زه لږ روښانه کړم. دې پورې ډېر احکام تعلق لري. نه داسې نه ده چې رښتیا هم پلار بغیر د ضرورت نه د بچي په مال کې هېڅ تصرف نشي کولی. یو ځل بیا هم وایو، بچی دنیا ګټلې ده، خپله یې ګټلې ده، عربو ته تللی، دلته یې کار و کردار کړی ده. پلار بغیر د اجازت د زوی نه په مال منقوله او غیر منقوله کې د زوی هیڅ اختیار نه لري چې تصرف وکړي بغیر د اجازت نه. تاسو ذهنونو کې اعتراض په ما راځي چې هلته خو رسول الله داسې ویلي ده انت ومالک لابیک، یعنې تاسو خپل ما باندې اعتراض کولی شئ. صحیح خبره کړې رسول الله، خو دلته رسول الله دوه ټکي ښودلي دي، انت ومالک. ته بچي ته داسې ویل، ته او ستا مال د پلار داسې ویلي که نه. نو دا انته ټکی خو راغلی ده، نو دا پلار لګېدی شي چې دا زوی خرڅ کړي. وایه پلار لګېدی شي چې زوی په میله کې خرڅ کړي، تصرف کې کولی شي په هغه کې نه شي کولی. نو دې ته موږ حدیث عام مخصوص البحث حدیث وایو. دین انته ټکی خاص په انته کې خو تصرف نشي کولی پلار، نو په مال کې نشي کولی. د عام مخصوص البحث یو حدیث کې تخصیص وشي که نه، بس بیا دروازه خلاصه شي.
نو اوس راسه پلار په هغه وخت کې تصرف په مال د زوی کې کوي چې مړ کېږي بغیر د اجازت نه ټوکرۍ نه ډوډۍ راخیستلی چې وکړي وسیله پې پوه شول بغیر د اجازت نه کله دی مال د زوی راخیستی شي وایه چې وږی وي محتاج وي مل خطر وي بغیر د اجازت نه زم ورته وایي خو که بغیر د اجازت نه په وخت د سهولت کې راواخیستله دا ورباندې قرض تاسو زما په خبره پوه که پلار ولګېده بغیر د اجازت د زوی نه مال دولت استعمال کړه ځمکه یې خرڅه کړه روا کېدو سره سره علاوه دې سړي پلار باندې دا مال د زوی دې کې ډېرې مسلې مخې ته راځي دې مسلې زموږ عرف عادت کې یو رواج داسې ده مال دولت ګټلی په عرف عادت کې مشرانو ته کېږي عادي ته کېږي عادي غریبه چې ګټلي چې تاسې عادي ته کوي زه داسې نه وایم چې مې کوه عادي ته خو عادي غریبه باندې خو څه فرض واجب نه ده او چې دا مال چا ګټلی په دې باندې فرض واجب ده انشاءالله پرې پوه شوله ایمن خلق ته وګورئ دا ناروا دود چې په چا واجب نه دغه ته کې ټول ځان کې خلاص بلي ښه همداسې د عرف عادت دی که نه نو دا نه ده چا چې دولت لس زمن دي لس واړو ته نصاب رسېږي لس به وضعي کوي عادي که د لسو زمنو مور ده چې چی نه وي ورسره پرې واجب نه ده دغسې ورته کوي موږ هېڅ اعتراض نه کوو پلار چې ګټلي نه دي هېڅ ورباندې واجب نه ده که دغسې ورته کوي هېڅ اعتراض مو نشته ده نو ګوره دا د عرف عادت کې داسې وایي چې نه چې پلار ژوندی مال او دولت ټول د چا ده د پلار ده پلار نشي کولی هېڅ شي نشي دا واورئ د بله خبر باندې پوه کوم پلار چې کله مړ کېږي که نه دغه خپلو زمنو ته وصیت هم نشي کولی یوه زوی ته وصیت کوي بل ته نه کوي دا هم نشي کولی ان الله آتا كل ذي حق حقه الا لا وصیة لوارث الله هر چا ته حق ورکړی د وصیت وارث ته نه کېږي زموږ تاسو عرف عادت کې دا ده چې پلار ژوندی وي او مړ کېږي سبا بل سبا بیا راولګېږي یو زوی ته وصیت وکړي چې دا ځمکه دې ده هلکه ته پرې څه کوې چې په دا پردیو خیراتو کې دا ولې داسې کار کوې دا خو تا نه دي چې ته وصیتونه پکې کوې دا ځمکې خو پردۍ دي پلار داسې کولی شي چې اجانبو ته وایي چې د پوهنتون استادانو ته زما دا نیم جنو ځمکه ورکړي چې درېیمه حصه ما دې کولی شي خو زمانو ته بیا هم نشي کولی دا هسې یو جمله معترضه رانه ووتله یوه دا خبره شوله چې دا مال او دولت د مور و پلار نه د تصرف مور و پلار د خپل بچي په مال کې بغیر د اجازت نه بغیر د ضرورت نه نشي کولی انشاءالله په دې مسله تاسو احساس وي که بیا کوم څوک نه پوهېږي اوس مانه بیا پوښتنه کولی شي دویمه مسله دا ده په دې مسله کې چې مور پلار لګېدی شي چې زوی ته ووایي چې ښځه طلاقه کړه دا په یو حدیث کې راځي حدیث مبارکه کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه ده وایي پلار مور دا غواړي چې ښځه طلاقه کړه او صحابي ورته وایي مور پلار ستا دروازې د جنت چې خوښه دي که ضایع کوي او که محفوظ کوي دې نه معلومېږي دا چې طلاق ورکولی شي یعنې ښځې ته طلاق زوی په امر د مور پلار ورکولی شي نه هرگز یې نشي ورکولی که مور پلار دا غوښتل چې دا ښځه طلاقه کړي او د زوی په ښځه کې شرعي عذرونه نه و نشي طلاقولی انشاءالله پرې پوه شو واورئ که شرعي عذرونه د زوی په ښځه کې نه و د پلار په خوله باندې د مور په خوله باندې ښځه نشي طلاقې کېدلی نه طلاق که طلاق یې نه کړي دا زوی ګناهګار نه ده انشاءالله عذر شرعي نه او د زوی ښځه کې مشکلات نشته شرعاً او بیا هم زوی ولګېده نو دا یې ګناه وکړله د چا په حق کې ظلم وکړه د ښځې د مور پلار اطاعت په موږ باندې واجب ده خو داسې خو نه ده واجب چې زه به ګناه کوم او دا به راضي کوم ما ته الله